السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو کتونکو په دې هیله او امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به وي. قدرمنو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې څنګه تاسو کولی شئ چې د فیسبوک ډیلیټ شوي میسجونه بیرته ترلاسه کړئ. ډیره اسانه طریقه ده، هیڅ اپلیکیشن ته هم ضرورت نشته. تاسو خپله په فیسبوک کې هم کولی شئ چې په اسانۍ سره هغه میسجونه چې تاسو نه ډیلیټ شوي وي، خدای دې وکړي چې د یو کال پخواني میسجونه وي، بالکل تاسو یې ریکور کولی شئ. دا هر څه به زه تاسو سره په دغه ویډیو کې وښیم، خو ویډیو را سره تر پایه وګورئ، په هر څه به زه پوه یم. نو قدرمنو وخت نه ضایع کوو، زو ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دوستانو د ټولو نه مخکې به تاسو خپل فیسبوک خلاص کړئ. چې کله هم تاسو خپل فیسبوک خلاص کړ، تاسو دلته په دې آپشن باندې کلیک وکړئ. د هغې نه پس لاندې راشئ، په دې سیټینګ ان پرایوسي باندې کلیک وکړئ او د هغې نه پس په دې سیټینګ باندې کلیک وکړئ. چې کله هم تاسو دلته راغلی، بیا به لږ شانتې لاندې راشئ. چې کله هم لاندې راغلی، دلته تاسو ته لیکلی وي څه شول your Facebook information. بیا دلته تاسو ته لیکلی ډاونلوډ your information، په دې به تاسو کلیک وکړئ. قدرمنو تاسو دلته ښکاري یو ریکویسټ کاپي ده، موږ سره بل اویلیبل کاپیز. تاسو به د ټولو نه مخکې دا ډي سلیکټ آل کړئ. دلته وګورئ تاسو هر څه ریکور کولی شئ، فوټوز، ویډیوز، کمنټس، لایک اینډ ریاکشن، فرینډز، سټوریز. خو زموږ کار چې دا د میسجونو سره دی، نو دا به تاسو ټول ډي سلیکټ آل کړئ. بیا به لاندې راشئ، دغلته وګورئ تاسو ته ښکاري میسج، په دې میسجونو باندې به تاسو کلیک کړئ. بیا به لاندې راشئ، دغلته تاسو ښکاري ډیټ رینج، HTML او میډیم. ډیټ رینج نو مطلب دا دی که چېرته تاسو تاسو کوم میسجونه ریکور کول غواړئ، هغه ډیټا تاسو ریکور کول غواړئ کوم چې تاسو نو ټول د هر یو ملګري نه تاسو نه ډیلیټ شوي، all of my data، یعنی چې څومره وخت پورې وي، خو دا تاسو نه 15-16 ورځې وخت هم نشي په ریکور کېدو کې. خو نه، موږ د مثال په طور د یو میاشتې یا 2 ورځې یا 3 ورځې کوم میسجونه چې دي هغه موږ نه ډیلیټ شوي، پروني یا بل پروني یا تاسو نه هغه ستاسو پر ډیپینډ ده چې د څو ورځو تاسو ریکور کول غواړئ. دلته به راشئ، ډیټ ارینج به سلیکټ کړئ. صحیح ده، دا اولنی چې د سټارټ ډیټ ده، د مثال په طور نن جنوري 19 ده، زه غواړم چې د پروني یعنی 18 نه تر 19 یعنی پرون چې کوم میسجونه ما ډیلیټ کړي یا د یوې میاشتې که تاسو هم کول غواړئ، دلته راشئ، شاته راشئ، نو ډسمبر یې کړئ. سمه ده، هغه تاسو پورې ده. نو ګورئ زه دلته د یوې ورځې میسجونه هغه ریکور کول غواړم. د هغې نه پس فارمیټ HTML صحیح ده او کوالټي میډیم صحیح ده. بیا د هغې نه پس به تاسو دلته کریټ فایل باندې کلیک وکړئ. چې کله هم تاسو په دې کریټ فایل باندې کلیک کړه، تاسو د سمه درته ښکاري پینډینګ. دا اوس پینډینګ کې دی، ما اوس یو دانه کړی دی تیار دلته جوړ شوی. دا چې کله پینډینګ شي، دلته تاسو ته راځي چې ډاونلوډ، نو هغه به تاسو ډاونلوډ کړئ. سمه ده، لږ ورته صبر کوو، که لږ وخت یې واخیستو نو همدا به پینډینګ کې همدا به درته زه دوباره ښیم چې دا دی ریکور شو که نه، په همدې بل به تاسو ته کار وکړم. قدرمنو راځو ګورئ هغه اوسه پورې هم پینډینګ کې ده، دا بل ما تیار کړی دا پینډینګ کې بیګانه. اوس ګورئ 1 MB هغه ده، دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. صحیح، دلته به ډاونلوډ کاپي لیکلی وي، نو ما الریډي ډاونلوډ کړی دی. سمه ده، چې کله هم تاسو دلته راغئ، تاسو نه به دلته ستاسو د فیسبوک پاسورډ غواړي، هغه پاسورډ به تاسو دلته ورکړئ. چې کله هم فایل ډاونلوډ شو، نو تاسو ته به راشئ، واپس به دې ځای نه به بیرته راشئ. لاندې په ډسکرپشن کې به ما یو 2 لینک درکړي وي، تاسو ته په هغې باندې کلیک کړئ. هغه 2 ایپونه دي، هغه ډاونلوډ کې صرف 1 او 3 MB ایپونه دي، هغه دواړه ځان ته ډاونلوډ کړي. یو زیټ ارچیور دی او بل چې دی HTML ویور دی. هغه چې تاسو کله هم ډاونلوډ کړ، نو تاسو ته به اول زیټ ارچیور ته لاړ شئ. چې کله هم دلته تاسو لاړئ، د هغې نه پس به تاسو ته دا شی آپشن راشي، دا ستاسو فایلونه به تاسو ته خلاص شي. سمه ده، هغې نه پس به تاسو دلته راشئ، ډاونلوډ آپشن به وګورئ، ډاونلوډ فولډر ته به لاړ شئ. ډاونلوډ کوم ځای کې موږ ډاونلوډ کړی دی، دا وګورئ تاسو دلته ډاونلوډ. چې کله هم تاسو دلته ووایئ، نو تاسو به دلته راشئ، وګورئ زما دومره ډېر عکسونه دي په دې کې، فیسبوک په نامه به تاسو ته راغلی وي. دا وګورئ، دا ستاسو په نوم به راغلی وي دلته. سمه ده، دا چې کله هم تاسو په هغې کلیک کړئ، نو تاسو به دلته په دې ویو باندې کلیک وکړئ. د هغې نه پس تاسو دلته په میسج باندې کلیک کړئ، بیا په انباکس باندې دلته وګورئ دا هغه میسجونه دي چې کوم یو مونږ ډیلیټ کړي دي. نو دوستانو په دې کې چې تاسو کوم یو کتل غواړئ، صرف تاسو کلیک کړئ، د هغې نه پس په میسج باندې کلیک وکړئ او دا به تاسو اوپن کړئ. نو دا اوس HTML ویور باندې به تاسو دا خلاص کړئ.
نو ګورئ دوستانو دا هغه میسجونه دي ډیلیټ کړي مې نه دي یعنې هغه میسجونه به تاسو دلته خامخا راځي سمه ده نو تاسو دلته هغه میسجونه ډېر په اسانۍ سره کتلی شئ ګورئ هر یو چې تاسو ګورئ اوپن یې کوئ هغه میسجونه به ټول تاسو ته دلته راغلي وي کومې چې تاسو نه ډیلیټ شوي وي نو دوستانو ډېر یو خوندور اپشن دی ډېر یو زبردست ډېرې ملګري هم په دغه مشکلاتو کې ګیر دي نو دغه کار ضرور خپل موبایل کې وکړئ او خوند ترې نه واخلئ نو مننه چې ویډیو مو راسره ولیدله تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ